نه دا هم ډېر بد شی دی خدای دې څوک مجبوره کوي نه اورې که نه وایم ته اوس دته اوس وګورئ سر یې د زر پسې رم یو ته اوس ما ته خبرې کوي خو بس څوک وو مجبور یو وایم مړی ورځم که نه دې کلي ته چکر ووهم هسې خو خانداني مرجمان ما ته خلک نه وایي داسې کار کوم ورځم که نه او په دې کلي کې چېرته داسې ښه مارچه ګورم وایم چې یو ځل مې ښه مارچه په ګوتو راغې که نه ته به وینې بله خو دې په سر د ګوډو وړی ایښې ده مړی دی به مې د نخلاص کي اورې که نه ورځه پې مارچه مار صاحب دا مارچه ورته ووخه او خیر شه مارچه نشته مارچه به یې غومړه کړې چې ګرځو ته خدای ناري مې ته غوړه مارچه ګورو مه وایي چې لږ ښه شو څنګه مارچه دی وایه بس موبایل لا سره یې دونه خوار نه یم سلمان ته وګوره دا چې منم یار بټن موبایل پسې خو زه څنګه مارچه به یار خو دې ډو چاواورې ظالمه تیار د ټیک د ذات یې اورې سپي دي نه دي نو دومره دي دا یې په منډه خو راپسې زهره شنه کړه تیار روپۍ وار شپېلې اورې خو خیر پرېږدم دی نه د پسې در روان یم د پسې ووایي خدای خبر چې په کومه لاړه وایم ګاونډي دا چې به روپۍ وار شپېلې لا نه د خدای مسلمانه منډې رانه ډېرې وکړې ظالمه نورې منډو مې د زړه زور نشته خو تا راته ووایه که نه چې تا سره اخر ما بد څه کړي دي په ایمان کې هېڅ بد دې نه سره کړي خو بد مجبور یم څه وکړم نو اخر دا مجبوري سره ته ماته لږه مجبوري ووایه ایمانه ستا کار مې یقین نشي کړی خو زه دروغ وایم که نه خدای دې ستا خوله ماته خبره داسې وه که نه چې را روان یم تا ته خو پته ده که نه چې موږ خانداني مارچه ماري خو ماته پته ده ایمان یو سپېره مخې ته راغی تیار مړه روپۍ ور شپېلې په ایمان خدای دې بیړي چپه کړې چې تا زما کار کو دا منډې مې درانه نوښ کړې په ایمان که نه چې ما تا ته وکتل که نه مکمل دې لکۍ ببره کړې وه او سترګې دې سرې کړې وې او یم ما وې که نه کونډې لګې کړې په ایمان چې ټیک دې نه د خپلې یارې راوتښتېدم یو خبره په دې خیرو غوږونو که نه یک بره واوره چې ظالمه دا راته ووایه چې ما له کار به کله کړي ګینې دا خپل کور نه ملاس ووینځه په ایمان که نه مړه چې دونه سفر دې وکړې زما مشر ورور زما دادا یې زما خانجي په ایمان یې صرف یو دوه ورځې راته وګورې دې او د خدای او دې جوړې ته په ایمان یې ستا کار وکړه که نه مړه صرف یو دوه ورځې دوه ورځو کې خطبه کالې ووتله بس یم ټیک ته زما تاسو راټیټ شو په دوه ورځو کې ستا کار ما ونه کړو نو به ته راپل دی که زما کور ته ټیک شو که نه اوس خو دې یقین وشو که یقین مې نه شي خو زه دې ځل بیا یاره داسې به ووایم که نه چې ځله زه بیا راته وکړم په ایمان او مړه ته ګوره که نه چې یو د سمون مارچه ولګېده که نه د مارچې خبرې نو څنګه به د مارچې مارچو خو د مارچې خبره ماته نه کوي که د مارچې خبره دې وکړه خوله دله ماته خانداني مارچه ما نو خوله په مارچه وته نو خو دغسې مړه خیر دی بس زه رخصه کړه نو وای خدای دې بېرته دې مارچې وباسي دا مارچه به کله ختمېږي السلام علیکم اصلي ودروا وعلیکم سلام عظمت وایه ویم زما نوم خانداني مارچه مار دی خانداني مارچه مار خانداني نه تاواني مارچه مار یادوه ویم خبره داسې نه مه کوي چېرته یو غوړه
خشته مزیداره او خو ګرمه مارچه ګورم چې ورسره مارچه وکړم سړک ته ستا مارچې ولګي ته مارچې په وی بسته کېږي ویم په خرو کې مارچه وم په سپو کې مارچه وم په ایلو کې مارچه وم مړې په مخ د ځمکې چې څه دي که نه بس هر څه کې مارچه وم تا نه خو سم نه دي پاتې ځکه نه تمبل ټکي هم جوړ شوي ویم خانداني مارچه ماري وو اخوا دې خوا خو نه وو خدمت وایه ستا موږ ته څه ضرورت دی وایه خبره کوه ویم خدمت مې دا دی چېرته مارچه نشته چې مارچه ولګوو دته د خیال دی موږ ځانې په پټو درو دي موږ سره صرف د اخیرنه ټوپۍ ده او دا موبایل د اخیرنې کې اړې ویم وروره غټې مارچې ګورم غټې چې غټه جوړه پکې وي چې څه په ګوتو راشي خیرونه ستا دا ټوپۍ نه ده دی د سړونه نه دی د بیخ د روپۍ وایي شپېلي به ده تیار وړلې شوي وږې تشه توخه پاتې مړه تاسو سره به ستا خو ګورم چې ځان له چېرته مارچه وګورم خدای دې بیخ ستا دی مارچو بای زه چې زما السلام علیکم منصف استاد وعلیکم سلام منصف استاد څنګه یې خیر ده څنګه چل دی مارچه مار استادو یاره بس خیر دی یاره څنګه چل دی وایه که نه خیر ده شکر ده الحمدلله خپل وایا دا موبایل مې راوړی دی اورې که نه ما چې دا وګورې څو پیسې به وکړي یار یاره مارچه مار استادو دا خو نه ویم دونه ګران نه دی خو چې یاره دا 1500 2000 روپو وي دا ته څه ګاډي وړې وې سړي دا خو مال خراب شوي دي اشنا دې کې ما یو موبایل ورکړ 2000 مې روپۍ ورکړې دا ته څه ودې بوتې وې ګوره مارچه ماره ته مارچه مارې خو تاواني مارچه مارې اشنا هغه ماته پته ده چې زه تاواني مارچه مارم خو د دې موبایل سره اخري خبره کوه چې څو پیسې به راکړې ګوره مارچه ماره ډېرې خبرې در سره نه کوم 2000 روپۍ درله در کوم علي او نه علي بس بشرف توره کې موږ هسې تاوانیان یو اورې هغه مړه دا 2000 روپۍ راکړه دا هم ډېر شي دي اورې که نه موږ پیسه کوو ته ته بل مخې له هغې ته سټکي دي اورې اړې تاواني پریشا تاوانی مارچه مار شوی اورې السلام علیکم یار مهرباني ویم ودرېږه کنه اکبره ما خو په اسمان کې غوښتې خو خدای راله په دې پول باندې راکړې دا راته ووایه که تا ټول عمر مارچې لګولې دي خو نن درسره ځم یو مارچه لګوم په دې ګوتې کې در سره څه دي ویم په دې ګوتې کې چې اړ شي که نه تا ته یې ونیم او زما نوم بیا خانداني مارچه مار دی سکوړه کباړ نه دی خو ما ته پته ده چې په دې مارچو کې دنه تش د پکي ډنډره نه جوړه شوې نن درسره دا مارچه لګوم او په ګټه او په تاوان یې نیم خو دا مارچه سره نن لګوم ویم ته خو ما سره په دې ګوتې مارچه لګې سوچ پې وکړه بیا به خفیه ګورې زه خو هسې تاواني مارچه مار یم ویم ما ته سوچ 2 میاشتې مخکې کړی دی خو دا مارچه سره زه نن لګوم په دې ګوتې کې چې خدای دې کې په دې کې لوټه مې که نه خو دا مارچه تا سره زه نن لګوم ویم په دې ګوتې به مې ګورې بیا پرېنوي د خپلې خبرې نه بیا وروستو شي نه لګوم د سره دا مارچه په دې ګوتې کې څه خو پکې شته خامخا لګې بالکل دا مارچه زه لګوم داسې خبره ده که نه ملګري ښه. چې دا ګوتې باندې زه تا سره مارچه لګوم بالکل دا ګوتې به زه تاله درکړم که په دې کې هر څو زما او ستا خبره به ختمه وي چې هر څه پکې وي که نه خو دا مارچې ته زه نن تیار یم راکړه راتېلی دا خو نسوار دی لکه